سرک زندگی مریم او اکبر رښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، امید لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه په پښتو رښتینې کیسې او پدري داستانهای واقعي خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغان خورکۍ کیسه ده چې په ماشومتوب کې خپل د تره زوی سره نامزد شوی. کیسه داسې پیل کیږي: زما مستعار نوم مریم ده. زه په یو ګڼ کورنۍ کې پیدا شوی یم. زما نیکه 3 ښځې کړي او پلار مې 10 وروڼه دي. ټول په یوه کور کې مونږ ژوند کول. د افغانانو یو بل غلط فرهنګ دا ده چې کله یو ماشوم پیدا کیږي په هماغه ماشومتوب کې د بل ماشوم په نوم کوي. زه هم همدغسې شوی یم. کله چې زه پیدا شوی یم پلار مې زه د تره زوی په نامه کړی یم. زما د تره زوی چې اکبر نومیږي او زما څخه 6 کاله مشر ده. موږ ورو ورو په همدغه یو کور کې غټېدلو. کله چې زه 14 کلنۍ ته ورسېدم زما خسر تصمیم ونیو چې زما او د اکبر واده وکړي. اکبر ته یې ویل، اما اکبر ونه منل. اکبر خپل پلار ته ویل، زه غواړم اروپا ته لاړ شم. کله چې مې هلته قبولي واخیست بیرته راځم او واده کوم. د اکبر پلار هم ومنل او خپل زوی اروپا ته ولېږل. اکبر لاړ، لندن ته ورسېده. ما به هره ورځ اکبر سره تلیفون کې خبرې کول او ورڅخه به مې پوښتنه کول قبولي دې راغلی؟ هغه به راته کول چې نن راځي سبا راځي. په همدغه تمه 7 کاله تېر شو. یو ورځ زما زړه کې شک پیدا شو. زموږ یو فامیلي په لندن کې ژوند کول. هغه ته مې زنګ ووهه. ما غوښتل د هغه څخه خبر واخلم. هغه سره ما پوښتنې شروع کړه او ورته مې ویل، کاکا جان د اکبر قبولي راغلی. اکبر غواړي راشي پاکستان ته. هغه سړی ما ته ویل، مریمې لورې ته اوس خبره شوې؟ د اکبر قبولي څو کاله کېږي راغلی؟ ما ورته څو ځلې ویل، زویه لاړ شه خپل واده دې وکړه. اکبر راته وایي چې اوس لږ کار کوم، پیسې ډېرې پیدا کړم بیا به لاړ شم واده کوم. ما هغه کاکا سره خدای پاماني وکړو او موبایل مې قطع کړ. خپل ځان سره مې سوچ وکړو، یو لاره مې ورته پیدا کړو. ما یو خور لڼه درلود چې 1 کال مخکې واده کړی و او خپل خاوند سره لندن ښار کې اوسېده. هغه ته مې زنګ ووهه او ورته مې ویل، ته نن زما یو کار وکړه. د اکبر د کور ادرس ما سره و، ځکه ما هر وخت اکبر ته جامې او وچې میوې لېږل. د اکبر د کور ادرس مې ورکړ او زما خور لڼه لاړه. کله چې هلته ورسېده ما ته تلیفون کې زنګ ووهه. ما هغه سره په تلیفون کې خبرې کوو چې د دروازې زنګ یې فشار ورکړ.
کله چې د دروازې زنګ وشو یوه ښځه راغله دروازې ته. دروازه یې خلاصه کړه او زما خورلڼې ته ویلې ته څوک یې؟ هغه ورته ویل زه د اکبر کور غواړم. هغه ویل زه د اکبر ښځه یم وایه. زما خورلڼه ورنه پوښتنه وکړه تاسو واده کړی؟ هغه ښځه ویل ما اکبر سره 5 کاله پخوا واده کړی، 2 زامن هم لرم. د دې خبرې اورېدلو سره زما ماغزه ګرم شو، په ځان پوه نه شوم. موبایل مې قطع کړ او لاړم خپل د خسر کور ته. هغه ته مې ویل کاکا جان تاسې ولې ماته دروغ وایئ؟ اکبر قبولي اخیستی، اکبر واده یې کړی، ماشومان هم لري او تاسې ماته دروغ وایئ. خسر مې راته ویل زه خبر نه یم له دې خبرو څخه. ما ډېر ژړل، بدې ورځې کوه. ټولو ته مې ویل زه یو پاکستاني سره واده کوم د تاسې له قصده او تاسو ته اور اچوم. ټول زما کاکاګان ډارېدل چې زه کوم پاکستاني سره ونه تښتم او د دې دوی عزت خاورو سره یو خاوره نه کړم. په دې وخت کې کاکا مې خپل زوی اکبر ته زنګ وواهه او اکبر یې وغوښته. اکبر هم راغی. ډېر ماته زاری عذر یې وکړ او راته یې ویل ما هغه پاکستاني ښځه د دې لپاره کړی چې زه اسناد واخلم. اوس مې اسناد اخیستی او برټش پاسپورت هم لرم. اوس چې لاړم هغه ته طلاق ورکوم او تا غواړم لندن ته. ما هم ومنل. واده مو وسو. اکبر یو میاشت پېښور کې ما سره پاتې شو او وروسته بیا لاړ لندن ته. کله چې هغه لاړ زه امیدواره وم. ما کره یو زوی پیدا شو. کله چې زما زوی د 3 میاشتو سو زما مور مړه شوه. اکبر زما د مور د مړینې لپاره پېښور ته راغی. کله چې راغی ما ورته ویل د طلاق مسله دې څنګه شو؟ هغه راته تل بانې کوو. راته یې ویل د طلاق مسله په لندن کې ډېر سخته ده. 1 کال وخت راکوي، وروسته له هغه بیا طلاق کیږي. ما هم ومنل. اکبر 1 میاشت پاتې سو، بیا لاړ لندن ته. دا ځلې زه بیا امیدواره شوم او 2یم زوی مې راکره پیدا شو. اما د اکبر د طلاق څخه هیڅ خبر نه و. اکبر ډیر شکمن سړی و او تل به یې راته ویل چې یوازې بازار ته مه ځه، یوازې د چا کره مه ځه. وروسته له ډیر سوچ څخه ما هم د اکبر د همدغه شکمنتوب څخه استفاده وکړه او غوښتل مې چې ورته درک ورکړم. وروسته له هغه د اکبر په خبره مې عمل ونه کړه. هره ورځ به بازار ته تلم او د بازار څخه اکبر ته به مې ویډیو کال کول او ځان به مې ډیر ورته خوشحال ښودل. اکبر چې زه یې خوشحال لیدلم فکر کوو چې زما بل چا سره اړیکې دي. اکبر به ډیر را باندې شور ماشور کوو. ما د اکبر خبره نه منل. کله چې اکبر ډیر غالمغالې کوو په کور کې هغه ښځې سره هم لږ لږ جنګونه شروع کړ. وروسته له هغې څخه هر شی چې مخ ته راتلل ګزار کول او هغه به یې ماتول. دا مشکل یې ډیر سو.
ښځی له دې اخلاق څخه یې په تنګ سو. دولت ته شکایت وکړه. کله چې دولت خبر سو، د اکبر ماشومان او ښځه یې د اکبر څخه جدا کړل، د دې لپاره چې اکبر کومه ورځ خپل ماشومانو ته ضرر ونه رسوي. کله چې اولادونه او ښځه یې د اکبر څخه جدا سو، د اکبر مشکلات ډیر سو. اعصاب خرابي ډیر کول. زما خسر تصمیم ونیو چې اکبر وغواړي، د دې لپاره چې مشکل ډیر نشي. اکبر راغی پېښور ته. اوس ما سره ژوند کوي. مشکل لري، په هر خبره جنګ کوي، هر چا سره ځان لګوي. زه پوهیږم چې اکبر ما سره ډیر غټ جفا یې کړی، مګر زه هغه کار ورسره نه کوم. زه ورنه پالنه کوم او ورته احترام لرم. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، امید لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان راپسپارم. الله مو مل شه.